دلته انګلیس نه پاتې شوی، دلته شوروي اتحاد پاتې نه شو چې نیم جهان یې رهبري کولو، او دلته امریکا چې یو قطبي جهان کې یو قطبي جهان او جهان ټول جهان رهبري کولو دا توان پیدا نه کړي چې دلته پاتې شي. پاکستان لپاره خدام خبره بالکل خیال ده او محال ده او جنون خبره ده، خو دوی خپل اړیزلي کوي او دوی په خپل زور دا کار نه کوي. دا د دوی پالیسي ده. د اولې ورځې را د طالبانو پر ضد پاکستان شروع وکړه. اول بیا دا ویلې چې په افغانستان کې تورستي ډلې دي، حتی هغه لومړنی اسلامي هېوادو کانفرانس چې په اسلام آباد کې راوغوښتل شو چې د افغانستان په متقي برخه هم اخیستې وه چې په هغه عکسو کې ورته اجازه هم نه ورکړې. په هماغه کې اولین یوازینی هېواد پاکستان و چې وایي په افغانستان کې تورستي ډلې دي، مقام لري، مرکزونه لري. دوی هدف پکې دا و چې اوس په طالب باندې بیا څنګه معامله وکړي، لکه اوس چې پخوا کړې وه. فکر یې کولو چې د امریکا او د طالبانو رابط خراب دي، امکان لري چې دا واري بیا د بازار ګرم کړي او خپل ځان مخالف په توګه معرفي کړي او چې جګړې ته تیار بیا به د امریکایي روپۍ وي او ډالري وي او افغانستان کې به جګړه مخکې وړي او امتیازات به دوی اخلي، مري به پکې افغانان. خو خوشبختانه زه کوم هدف چې زه معلومات لرم د امریکې په دې د دې خلکو اعتماد بایللی چې دا صرف تجارت کوي، فقط د تجارت لپاره ناست دي چې څنګه په افغانستان کې په افغانانو باندې تجارت وکړي او په هیڅ خبره هیڅ چا سره په صداقت نه دی ولاړ. یعنې اوس هغوی پوه شوي دي چې دا یو بېاعتباره او یو دروغجن هېواد دی.